ویل کېږي چې ادب د ژوند هنداره ده. د دې حقیقت نه څوک هم مخ نشي اړولی چې د خیبر پښتونخوا علمي او ادبي شخصیاتو د پښتو ادب په هر اړخ کې د خپلو فطري صلاحیتونو مطابق د زړه د اخلاصه برخه اخیستې ده او هغې له یې یو مقام ورکړی چې د پښتو د نظم او نثر مجموعي پنګه پې تر ډېر حده درنه شوې ده. ارواښاد ډاکټر همایون همدرد صاحب ته دغه ادبي کاروان یو فعال ستوری پاتې شوی و. ستا د ژوند سندرې لاړې همایونه، نن د خلکو مرثیې په ژبه ووې. همدرد صاحب د پښتو ژبې یو ستر شاعر، ډرامه‌نګار او سړینکار و چې په نظم او نثر یې بلها کار کړی دی. ارواښاد همایون همدرد صاحب په خیشکي کې د مشال خان په کورنۍ کې په کال 1968 کې زیږېدلی و. خپلې رسمي زده کړې د خیشکو د دولتي ښوونځي نه ترسره کړې وې، ولې ادبي درس یې هم د دغه ښوونځي نه د خپلو استادانو نه اخیستی و. خدای بخښلی همایون همدرد صاحب شعر لیکل د شپږم جماعت نه شروع کړي او تر مرګه یې 3 شاعري مجموعې سپېلني، ګلګون او چینه د چاپ په کالو ښایسته شوي دي. دې سره سره نور هم بلها لیک کړی دی چې د چاپ د مرحلو نه دی وتې او ناچاپه پاتې دی. همایون همدرد صاحب تر کومه چې د هغې د شاعرۍ تعلق دی نو هغه ابتدایي شاعري چې موږ ګورو چې په 5-6 کې شروع شوې وه او بیا اکثر د هغې د یو نظم ذکر کیږي د خیبر ډیوه چې هغه په 8م جماعت کې لیکلي و. هغې نظم ته موږ ګورو په حمزه بابا باندې هغه نظم لیکلی و. هغه وخت کې پښتو رساله کې چاپ و. هغه یو علامتي نظم و. د هغې معیار ته او د هغې دغه ته چې موږ ګورو نو د 5م نواله تر 8مه پورې د هغه شعري سفر چې کوم دی د هغه د شعري او ارتقا چې کومه ده نو زما خپل خیال دا دی چې هغه د هغې هغه رفتار او ډېر غیر معمولي و او تر 10مه پورې خو بیا چې موږ د هغه کومې غزلې اورېدې نو هغه د یو پوخ او استکار شاعر غزلې وي. تر اوسه پورې د هغې 3 شعري مجموعې چاپ دي او 3 وړو شعري مجموعو شاعري چې موږ لولو نو موږ په دې نتیجه باندې رسو چې د هغوی شاعري د دې خپلې ځمکې سره، د دې خپلې خاورې سره، د دې خپل تهذیب سره، د دې خپل تهذیب د موسمونو سره، د دې د ګلونو سره، د دې د غرونو سره، د دې چنارونو سره، د دې د لارو سره، د دې کوڅو سره پیوست ده او داسې شاعري چې هغه د خپل تهذیب سره پیوست وي نو هغې ته موږ لویه شاعري ویلی شو. نو همایون همدرد چې کوم دی نو د اوچتې درجې شاعر او د اعلی معیار شاعري کړې ده. ارواښاد ډاکټر همایون همدرد یو ډېر ښه ډرامه‌نګار هم و او د موثوق بلها ډرامې په ریډیو پاکستان تلویزیون او د نورو ادارو نه چلیدلې هم دي. د خپل اعلی صلاحیتونو، لوړ سماجي شعور او فني کارګرۍ په برکت یې خپل لیک د خلکو په زړونو او ذهنونو کې نقش کړی. زول، بېوزله، ملاله، وختونه، پرهر، ماته زغې، سودم تشین دی، سپرلی به بیا په ګلو راشي او دغسې نورې بلها د همدرد صاحب لیکلې ډرامې دي. د پاکستان تلویزیون له اړخه یې تر ټولو ښه ډرامه‌نګار ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي. خدای بخښلی همایون همدرد صاحب د پښتو ژبې خدمت په هر رنګ کې کړی دی. د نظم او نثر نه علاوه د نورو ژبو لیکې هم پښتو ته په ډېر لوی مهارت سره ژباړل دي. هغوی د فیض احمد فیض د ړومبي شاعرۍ مجموعې نقش فریادي پښتو ترجمه هم ډېر په لوړ مهارت سره کړې ده. په دغه ترجمه کې که یو اړخ ته هغوی د فیض احمد فیض د شاعرۍ اصل روح په ځای ساتلی دی نو بل پله یې د خپلې مورنۍ ژبې صحت ته هم پوره پاملرنه کړې ده او هم د دغه کمال مظاهره هغوی د ساحر لودیانوي، احمد فراز او رابندرانات ټیګور د کلامونو د ترجمو په وخت هم کړې ده. همدرد د پښتو تحقیق او تنقید میدان کې هم ډېر مهم کارونه کړي دي. د آزادۍ مبارزې او پښتو چاربیته د هغوی د PhD مقاله ده. د خوشحال خټک تنقیدي شعور، پښتو ادب کې مغلواله او نورې ګڼې مقالې د هغې تحقیقي او تنقیدي هڅو ګواهي ورکوي. په پښتو ادب کې مغلواله او د خوشحال تنقید او د خوشحال شعور په دې باندې واړه کتابونه لیکلي دي او هغه هم ډېر ګټور دي. نو د هغې د تحقیقي ذهن د هغې نه موږ اندازه لګولی شو. به هر حال همایون همدرد
په هر دغه کې چې د خپل مهنت د خپل کوشش د خپل زیار او جدوجهد یو علامت او هغه خپل ژوند په خپله جوړ کړی و. د روان کال د جون په 1 نیټه د پښتو شعر او ادب د میدان دغه شهسوار د دې تلونکي دنیا نه همیشه د پاره سترګې پټې کړې. خو ولې دا خبره ښکاره ده چې یو شاعر یا ادیب هیڅ کله نه مري. په ظاهره که هغه مړ هم شي خو د خلکو په زړونو کې مدام ژوندي وي. او د جهان ټول نعمتونه به تکرار کړم. همایون په جنتونو کې دی.